د رنج غم تکلیف سختي او مصیبت په وخت کې د قرآن مجید دا وړوکې غوندې آیات و افوض امري الی الله ان الله بصیر بالعباد د دې وظیفه وکړئ نو الله جل جلاله به دې تمام غمونه مصیبتونه او تمام مشکلات ختم کړي. زما وروڼو او خویندو، نن درته د قرآن مجید د سورة المؤمن آیات نمبر 44 یو داسې آیات درته ښیم کلم چې د دې وظیفه تاسو شروع وکړئ او په سخت حالاتو په سختو وختونو کې د دې وظیفه شروع وکړئ نو الله جل جلاله به هغه سختې په تاسو باندې اسانه کړي. د غیب نه به رب العالمین د ستاسو سره امداد وکړي. الله جل جلاله به ستاسو بندشونه هم آزاد کړي. که ته په یو خطرناک مرض کې مبتلا او د هغې علاج ممکن نه وي، که د هغې دپاره هم دا وظیفه وکړي الله به د هغې خطرناک او مهلک مرض نه نجات نصیب کړي. ته په یو ډېر لوی مصیبت کې اخته شوی یې، داسې مصیبت دی چې د هغې نه خلاصې اړه ممکن نه وي، خو که دا وظیفه وکړي نو الله جل جلاله به دې د هغې مصیبت نه هم نجات نصیب کړي. دا داسې پاورفول وظیفه ده. په دې آیات مبارک کې رب العالمین ډېر لوی طاقت او ډېر لوی پاور ایښودلی. یو کس په لوی غم کې مبتلا شوی دی، غمونه هغه ته د هر طرف نه راځي، ډېر لوی رنج غم او تکلیف ورته رسېدلی دی او دی وایي چې ماته د دې نجات نصیب شي نو هغه دې هم دا افوض امري الی الله ان الله بصیر بالعباد د دې وظیفه دې شروع وکړي نو الله جل جلاله به تمام غمونه او تمام رنجونه او مشکلات تکلیفونه به رب العالمین ختم کړي. دین علاوه که یو انسان دی او هغه د ظالم د لاسه تنګ راغلی دی، ظالمان په هغوی باندې ظلم کوي، نو یا خو د ګاونډي نه تنګ راغلی دی او یا د بل یو دشمن دی یا یو ظالم دی او د هغو نه ډېر سخت تنګ راغلی دی او دی انتخابي په مشکل کې ته نه پروت دی، یعنې د ده زندګي د ده چې دا کومه زندګي ده د هغې نه هغه خوند مزه او میټاس هغه ته نه ختم کړی دی. اوس دغه رونه چې هغه مظلومین رونه دي، یعنې ظالم پې باندې ظلم کوي یا د ګاونډي د شر نه تنګ دي، که هغوی دا وظیفه راونیسي و افوض امري الی الله ان الله بصیر بالعباد د الله جل جلاله به د هغې ظالمانو، د هغې مفسدو، د هغې دشمنانو، د هغوی د شر نه به رب العالمین محفوظ ساتي. دا داسې زبردسته وظیفه ده. نو راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقه ډېره زیاته اسانه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د ماسخوتن د منځونه پس به په یوې ناستې باندې دغه آیات مبارک کم چې د سورة المؤمن آیات نمبر 4 دی، یو سل او یو پیرې به دغه آیات ووي. د ماسخوتن د منځونه پس به یو سل یو پیرې دغه آیات مبارک ووي او د هغې نه پس به الله جل جلاله ته لاس پورته کړي، د خپل حاجت سوال به د الله جل جلاله نه وکړي. که پس رنج غم تکلیف سختی مصیبت مشکلات په هغې کې مبتلا د هغې د ختمولو سوال به وکړي چې الله ما نه دغه تکلیف مصیبت دغه هر څه رانه ختم کړي. او که چېرته کې د دشمن نه تنګ راغلی یا د ګاونډي د شر نه تنګ راغلی یا یو عام انسان د هسې بې سرې په عذابوي نو د هغې سوال وکړه یا الله د دې انسان د شر نه ما محفوظ وساتې. نو الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره د هغه انسان د شر نه محفوظ ساتي. دا داسې زبردسته وظیفه ده. کوم انسان چې هم دا وظیفه کړې ده نو الله جل جلاله هغه انسان په خپل مقصد کې کامیاب کړی دی او د غیب نه ورسره رب العالمین هغه انسان سره امداد کړی دی. دومره پاورفول وظیفه ده. دې نه علاوه که د ستا یو بل ضروري حاجت دی او هغه حاجت د ستا د زړه ارمان دی چې زما دا حاجت دې زر تر زره پوره شي، د هغې دپاره هم تاسو دغه وظیفه رانویشئ و افوض امري الی الله ان الله بصیر بالعباد. همدغه طریقې سره یې کوه کومه طریقه چې مې درته وښوله، یعنې د ماسخوتن د منځونه پس
په یوې ناستې باندې د وظیفې دوران کې به چا سره خبرې نه کې. بسم الله الرحمن الرحیم به ووایې او شروع به کې و افوض امري الی الله ان الله بصیر بالعباد 100 او 1 پیرې به ووایې او د هغې نه پس به الله جل شانه ته لاس پورته کې او سوال به وکړي انشاء الله لږ ورځو کې دننه به ستا حاجت پوره شي. ټول تکلیفونه مصیبتونه رنځونه او بندشونه به د رب العالمین ختم کی، مشکلات به د هم رب العالمین ختم کی، بند لارې چارې به د هم روان شي. یو ډیر زیات زبردست او مفید وظیفه ده. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.